پیغمبر وچولای تریو کړ او مخې واړاو. دې خبره چې یو وډون درته راغی، ته څه خبرې کیدای شي چې هغه پاکي او تقوا ترلاسه کړي یا نصیحت ته ځیر شي او نصیحت کول هغه ته ګټه ورسوي. کوم سړی چې بے پروايي غوړه کړه د هغه لوري ته خطا پاملرنه وکړه، په داسې حال کې چې هغه سم نشي نو پرته څه ضمانت ده؟ او څوک چې په خپل تاته په منډه راغی او هغه ویریده هغه څخه د مخ واړاو. هیڅ کله باید داسې و نشي. دا آیاتونه خو یو نصیحت ده. د چا زړه چې وغواړي له هغه د پند واخلي. دا قرآنی آیاتونه په داسې صحیفو کې نغښتي دي چې مبارکي دي، لوړه مرتبه لرونکي دي، پاکي دي او غوړه لیکونکو په لاسونو کې دي. د عزتمندو و دی وجل شي دغه انسان چې څومره کلک د حق منکر دی. د څه شي څخه الله دای پیدا کړی دی؟ د نطفه له وڅات کینه الله دای پیدا کړ، بیا د تقدیر وټاک، بیا د لپاره د ژوند لار آسان کړه، بیا یې مړ کړ او قبر ته ورساو. بیا کله چې خوښ شي هغه به هم ځل هغه نه را پاتوي. هیڅ کله د هغه فرض نه دی ادا کړی چې الله دته حکم کړی. بیا د لګوند انسان خپل خوړو ته وګوري. موږ په زیاته اندازه اوبورا توي کړی دي. بیا مو زمکه په عجیبه شان شلولې ده. بیا مو په هغه کې رازرغونی کړی دي، غلې، دانې او انګور او صابه او زیتون او خرما او ګڼ باغونه او ډول ډول میوې او شنیلی ستاسو لپاره او ستاسو د څارویو لپاره د ژوند د وسایلو په توګه. په پای کې چې کله هغه غوږ کڼون کې چیغه پورته شي، هغه ورځ چې بنی آدم له خپل ورور او خپل مور او خپل پلار او خپل میرمنې او خپل اولادونو څخه تښتي، له هغه څخه په هر یو په دې ورځ داسې وخت راشي چې د هغه بل ځان پرته بل هیڅ چاته پام نه وي. ځینې مخونه په دې ورځ رانه ځلیږي، ورین خندان او خوښ او تازه وي، او په ځینو چیرو په دې ورځ خاورې دوړيږي او سوې سکور به وختي وي. همدا کافران او فاجران خلک